إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير په دې مبارکه دوره کې د زموږ څلورم درس دی او په اخرنی درس کې مونږ په سورۃ البقره کې لګیاو او په سورۃ البقره کې مونږ 40 نمبر آیت ته رسیدلی. په دې 40 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې و چې تاسو د دې قران د سوراتونو په شان سورۃ نشي راوړې، نو که تاسو دا کار ونکو او نه کولای شي الله وی نو بیا د غور نه ویریږي. فتقوا النار ویریږي د ورنه التي وقودها الناس والحجاره، چې دا غور خشاک چې دغه خلق او کانی دي. وعدت للكافرين، دغه جهنم تیار شوی د کافرانو لپاره. 15 نمبر آیت نو شروع کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي. دا د قرآن قانون دی چې کله د جهنميانو باسو شي نو باغې بس بیا د جنتیانو باس کی، او د جنتیانو باس شي نو باغې بس بیا د جهنميانو باس کی. او دا د دې لپاره چې موږ د ژوند تیر کو د امید او د یری په منځ کې، نو د الله نه به امیدونه ساتو او د الله نه به یریږو هم. او دا غلطه طریقه ده چې څوک صرف د الله نه امیدونه ساتي او دا وی چې الله غفور رحیم دی. دا خو صحیح دی چې الله غفور رحیم دی، خو الله شدید العقاب هم دی، سخت عذاب هم ورکوي. او د جهنم هم تیار شوی، نه جهنم د څه دپاره چې موږ ټول دغه یو خبره کوو چې الله غفور رحیم دی، نه جهنم د څه دپاره. او دا هم غلطه طریقه ده د صوفیو او د خوارجو چې هغوی صرف د الله نه یریږي او د الله نه امید نه ساتي. نو دا هم غلط منهج دی. صحیح منهج دا دی چې د الله نه به یریږي او د الله نه به امیدونه مساتي. الله د پیغمبرانو مبارک ویلي چې يدعوننا رغبا ورهبا، دوی دعاګانې غواړي رغبا ورهبا، د یری او د امید د لاسه. نو صحیح طریقه دا ده چې ته به د الله نه امیدونه مساتي او د الله نه به یریږي هم. دې ځکه الله وایي چې زیری ورکړه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي. نو دا دوه خبرې پکې لازم دي. که څوک دا زیری غواړي او دا خبره غواړي چې په دې آیت کې زم داخل شمه او دا زیری ماتم شامل شي، نو په هغه کې دوه خبرې لازم دي. آمنو، په دې کې به توحیدي، په الله باندې مضبوط ایمان، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء او صفات، دا ټول به پکې یوازې د الله رب العالمین بندگی کول. دغه سره بندگی کې څوک نه شریک کې. ربوبیت به یوازې دغه لپاره ثابته، کم نمونه صفاتونه چې دغه دی هغه به ثابته څنګه چې الله د شان سره خای. وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کړی دي. مفسرین وایي نیک عملونه مطلب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کول. نو موږ الله پیدا کړیو د خپل بندګۍ لپاره. نو به دې سنې دی ویل موږ ته چې بس بندګۍ کوي په خپل مرزي. به خو هر سړی په دین کې نیوی کارونه راويسته. الله وی بندګیو کوي، بندګي د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه وکي. نو هر عبادت ته قبلېدو لپاره د دوه شرطونه دي چې د عمل د الله لپاره خالصي، او دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. د څه زیری ولور کی ان لهم جنات، چې بشکه د دوی د پر جنتونه دي تجري من تحتها الأنهار
چې بېږي بلاندې د هغې نه ولې كلما رزقوا منا من ثمرة الرزق هر کله چې ورکړی شي هغوی ته د هغې نه څه میوه د پاره د خوراک قالوا وی باغوی هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه څه دي چې راکړی شوي موږ ته مخکې د دې نه واتوا به متشابها او را بوړی شي دوی ته دا رزق چې مشابه به یو شان به ولهم فيها أزواج مطهرة او د دوی د پاره به په دغه جنتونو کې بیبیانی پاکې کړې شوي وهم فيها خالدون او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه د ایمان او د نیک عمل فائدہ ده د جنت پرته ملوي سلور قسم نعمتونه دي سلور قسم نعمتونه دي چې ذکر شو جنات کور شو رزق خوراک شو ازواج ملګری شو خالدون د مرګ ختمېده شو اوس کته وسړی ته چې تعالی جنت تر کوم باغ خو په دې باغ کې وبني نه دا باغ مزه نه کوي نلوي جنات تجري من تحت الانهار ولي وبږي بي خولي وبکیم بيږي باغونه به خوراک چې بږي سني د مزه نه کینو تش باغ کې ناسيو وببږي بيږي وږي شنو سبق الله ان كل ما رزقوا منها من ثمر رزق وتملاوي رزق ملاوي جنت مشتي ولي بکیم بي خو یوازې بږي سړی تنګي ولهم في ازواج مطهره ببيان وبکي دا به ملګری خانو چې دومره اوچت نعمتونه په ځل کې یې راځي چې کې دي چې دا ختم شي الله وینه وهم فيها خالدون دوی به کمیشي كلما رزقوا منها من ثمره هر کله چې ورکړي شي دوی ته دا غینه سمېوا رزقا د پاره د خوراک وای به دوی چې هذا الذي رزقنا من قبل د خوراک لري شی ومنګ ته مخکې د دینه دې دوه مطلب دي مخکې د دینه په دنیا کې ووتو به متشابه او را بوړي شي د رزق دوی ته چې مشابه به د دنیا د میوه سره نو د جنت میوه د دنیا د میوه سره په نمونو کې یو شان دي او په خون کې سری جدا دي په نمونو کې به یو شان خو په خون کې به جدا دي او یو مطلب دام ذکر کوي باز علما چې دوی چې لکه میوه خوري دغه خون به بدلی نو دوی وو چې رکسات مخکې موږ دغه میوه خورلې او د جنت نعمتونه مثال کې ته کېله خوري جنت کې یو کېله دی خوړه بیا به بل خوري یو کېله دی خوړه بیا به بل خوري نو د دې بلې د خون به جدای به چې بل خوري دای خون به جدای دوی وو چې د خلکسات مخکې موږ وخوړه او دې خون جدای نو دې ځکه الله سبحانه وتعالى اغه نعمتونه ذکر کړو ولهم فی ازواج مطهره بیبیان به پاکي د ګندګونه دنیا ګندګي چې کومه ده نه پاکي د رذیل او اخلاقونه به پاکي د حیض او د نفاس د سلوختین به پاکي هیڅ قسمه بیماری مرض ګندګي او باغونه راځي بالکل پاکي بیبیان به الله دې مونږ ته نصیب کړي کله چې الله سبحانه وتعالى د منافقانو غدو مثالونه ذکر کړو تاسو ته یاد دي کنه پرون موږ بیان کړو یو مثال د وبو بل مثال د ور نو دی منافقانو دا خبره وکړه دی مشرکانو دا اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب د چې مثالونه پکې بیانې مثال خو انسان بیانې انسان ته ضرورت الله ولې مثالونه بیانې دا څه خبره شو چې الله کله د مچ مثال بیانې او کله د جولا مثال بیانې او دغه منافقانو مثال بیان کو په ور او په باران سره تاسو خبره شو الله د آیت نازل کو ان الله لا يستحي يقينا لا حياء كي ان يضرب مثلا ما بعوضا د دین چې بیان کی یو مثال د ماشی فما فوقها یا داغینا برا
الله رد کو باغوي باندې چې په مثال راوړو کې خو حکمتونه دي او نقصان پکې نشته. مثال راوړو کې حکمتونه دي او نقصان پکې نشته، بلکې په مثال سره خبره واضحه کی. بعض علما دا وایي چې دوی اعتراض کو په سورۃ الحج کې الله د دې معبودانو د دوی چې کوم معبودان دي د مشرکانو دوی مثال دغه سره ورکړو د مچ سره چې د مچ نم کمزوري. په سورۃ العنکبوت کې د جولاګي سره یا د جولا سره مثال ورکړي. دوی اعتراض کو الله ول جواب کو چې وای دې کو زه حیا نه کوم، دې کې زه حیا نه کوم چې زه د مثال کې ماشه ذکر کوم یا د ماشي نه بره. د ماشي نه بره د دوه مطلب فما فوقها یعنی د ماشي نه غټ مثال د ماشي به مثال د جولا غټ ته کماشه جولا نو د دې نه غټ یو مطلب دام دی فما فوقها یا د غین زیات په وړوکوالي کې ماشه وړو کې ده کنه. الله چې د دینه وړو کې څه شی هغه مثالون بیانوم. په مثال سره خبر واضح کی دا قمقلان دي چې په دې خبره اعتراض وکړو. مثال خو رب العالمین دې لپاره بیانې چې دا خبره زموږ په ذهن کې کینی. دې ځکه دا فائدې ده ساتي چې حیا په دوه قسمه یو هغه حیا ده چې هغه شریعت زموږ نه غواړي، بل هغه حیا ده چې شریعت زموږ نه غواړي. کما حیا چې شریعت زموږ نه غواړي هغه حیا ده چې انسان د حق نه منع کوي. لکه یو سړی دی حق نه بیانې ولی حیا کوم زه پلار ته نصیحت وکړه، رور ته وکړه، کاکا ته وکړه، ماما ته وکړه، نه چې مشران دي زه دغونه حیا کوم بیا به راته وایي چې ته څه مسلې بیانې. نو دا حیا ښه حیا ده نه، دا حیا زموږ شریعت نه غواړي. یو سړی حیا کوي په دې کې زه دین نشم زده کولی، درس کې نشم کېناستی، تپوسونه نشم کولی، ولې ما ته حیا راځي. دا حیا شریعت نه غواړي. حیا چې کوم خپل ځای دی هغه حیا زموږ نه شریعت غواړي. او رب العالمین کوم د حیا د صفت ته څنګه چې الله د شان سره خای. ګوره کله چې الله خبرو کې د خپل ځان مبارک چې زه دې سې کومه او دې سې نه کومه، نو موږ څوک چې موږ پکې ګوتې وو، نو د الله صفاتونه موږ ثابتو د الله لپاره څنګه چې دغه حقیقت ته یعنی کوم لغت کې چې کوم حقیقت ته هغه ثابتو. و دې چې الله سو ان الله لا یستحی، الله حیا نه کوي په دې خبره کې، یعنی حق الله بیانې په حق بیانولو کې الله حیا نه کوي. نو دې ځکه دا مسله ثابته شو چې الله حیا کوي خو په دې ځکه نه کوي. څنګه حیا کوي کیفیت چاته معلوم دی؟ رب العالمین ته معلوم دی. موږ ته صرف دا پته ولګېده چې الله دا صفت شتي او حقیقي صفت دی، خو دا صفت دی څنګه د دې موږ ته پته نشته. مخکې به آیتونه راشي چې الله لاسونه دي، د الله سترګې دي، الله راضي کیږي، الله خاندي، الله په غضب کې کیږي، د الله پنډې شتي، د الله ګوتې شتي، د الله لاسونه شتي. او د ټول موږ په حقيقي معنی سره ثابتو ځکه چې الله ویلي او بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. خدا دې څنګه د الله ته پته. حدیث کې راځي چې د شپې په اخرنی حصہ کې الله د دنیا اسمان ته راکوزيږي او دا موږ منو، زموږ په ایمان دی. څنګه راکوزيږي د الله ته پته ده. دا زموږ ایمان دی چې الله په عرش لپاسه دی. څنګه په عرش لپاسه دی؟ الله ته پته ده. نو صفات په موږ ثابتو په حقيقي معنی سره، خو کیفیت به چاته سپارو؟ الله ته سپارو. او تشبیه او تمثيل او تعطیل بنکو. تشبیه دي یعنی د الله بعض خلک اوس دي کې دوه گمراه فرقې دي. د فائدمن خبره زیات ساتي. یو فرقه هغه ده چې د الله لپاره دي صفات ثابتې لکه څنګه چې د انسانانو دي، نو د الله لاس لکه د انسانانو لاس، والعیاذ بالله دا گمراه دي. دوی ماغه دي هغه موږ څنګه وایو چې د الله لاس دي؟ بیا خو الله د مخلوق په شان شو، نو وی د لاس مطلب دی طاقت. نو دویم گمراه دي ځکه چې اوس په عربی کې ید څه ته وایي؟ ید خلاص ته وایي. نو ته څنګه د ید معنی په طاقت سره کې؟ دا خو ته د ځان نه تحریف وکړو. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم نه ده کړې، صحابه کرامو نه ده کړې. نو صحیح موقف دا دی چې کله قرآن او حدیث کې د الله نومونه او صفاتونه راشي هغه په حقيقي معنی سره ثابتو
کیفیت به الله تسپارو او تشبیه او تمثيل به د انسانانو او د مخلوقاتو د صفاتو سره نور کو. فما فوقها يبرد ماشینه. نن سبا د ډاکټرانو د خبر معلومه کړی دي چې ماشي لپاسه موړو کې څه شي دا اوس معلومه شو. الله به دغه زیاته اشاره کړی دا چې په دې ماشي لپاسه دي سنره وړو کې اونته کې څه شي. د دې مثالونه الله ز بیانوما ځکه چې حق بیانول مقصد دی. فأما الذين آمنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړل دي فيعلمون انه الحق من ربهم نغوی پویږي چې بشک دا مثال حق دې د طرف درب دا غوینا. مؤمنان بکی چونکه چنانچه څنګه ولې د قصې نه کوي. الله وی هر چې ایمان والدي چې مثال ووري نو ایمان پر وړي او پاغه باندې عملو کې او پته وته ولګي چې دا خبره د چا د طرف نه ده د الله تر طرف نه د حق خبره. واما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فيقولون وي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې ګوره سیره د کړي د الله په دې مثال بیانولو سره د کافرانو خبري. یضل به کثیرا گمراه کوي په دې سر ډېر خلک ويهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې سر ډېر وته. دغه مثالونو د لاسه باز خلک گمراه شي او بازو ته هدایت ملو شي. یعنی ایمان ولا مثال د خپل رب د طرف نه حق غني. کافران په اعتراض کوي چې الله سیره د کړي د جله مثالونه بیانې نو الله فائدہ بیان کړه چې په دې مثال بیانولو سره ډیرو خلکو ته هدایت ملو شي ډیر به گمراه شي. او دا کم چې گمراه کیږي د نافرمانی د الله سره سره ظلم نه کړي. د دې مثال له لکه یو سړی د چرګ غوخه او د چرګ غوخه خشه ده که بد شه ده خشه ده خو د بعضو بیمارانو د پاره سره بد دی. نو د چرګ په دې غوخه کې نقصان نشتی نقصان په دې بیمار کې دی. نو نقصان په دوی کې چې دوی نه فرماینه وو ځکه دوی د دې مثال نه فائدہ وانه غست. وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کیږي په دې سره مگر نافرمان خلق گمراه کی. مؤمنانو ته هدایت خډيري او دغه ایمان مضبوطي. اوس درې نافرمان خلقو صفات الله بیانې. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا خلق دي چې ماتي لوز د الله ورستو د مضبوط والدا غینا. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله دا غي په یو کولو سره. ويفسدون في الارض او فسادون کوي پزمکه کې. دا د فاسقانو بد صفاتونه دي. یعنی چا کې چې دا صفاتي نو الله گمراه کوي. اولنې صفت په کې لري چې لوزونه ماتي کمی چې د الله سره کړی دي. الله سره لوز د توحید کړی فطری لوزونه. یو هغه لوز دی چې الله سبحانه وتعالى د آدم علی السلام د بچونه غسته کوم وخت چې آدم علی السلام پیدا کو چې آیا زستا سره بیم او کنه د ټولو ویل او ته زمنګ ربي. نو دا لوز شو چا سره د الله سره. بیا دا لوز دوی ماتي دا لوز دوی پوره کوي نه. د الله سره چې کوم لوزونه کړی هغه ماتي. دویم پکې دا مرز دی چې هغه سپرې کوي چې الله د هغې په پیوسته کولو او په یو کولو حکم کړی. الله ویلي چې رښتې ساتئ صله رحمي کوئ د مور پلار خدمت کوئ د بچو د ښځو د مخلوق سره احسان کوئ. دوی دغه پرې کوي دغه رښتې ماتئ. نو دینه دا ثابته شو چې مسلمان هغه رښتې ساتي رښتې ماتئ نه. دریم کار پکې دا دی چې فساد کوي په ځمکه کې. شرک کول دا فساد دی کنه. خلق د قران نړول دا فساد دی. په قران باندې اعتراضونه کول دا فساد دی.
اولئک هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دی کیف تکفرون بالله څنګه کفر کوي تاسو په الله باندې په دې کې زور نه ورکه الله په کفر کولو باندې چې تاسو څنګه کفر کوي او ما تاسو له دومره اوچت نعمتونه درکړي دي هغه سړي وکنتم امواتا او وی تاسو مړه اصل کې تاسو سوې مړه وي دې څه مطلب شو چې انسان پیدا شوی نه نو مړ څنګه دی نشتی مراد دی یعنی تاسو نشت وي تاسو نوم او نشان نو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په دې انسان باندې دې څه وخت راغلی د زماني یو وخت راغلی چې سره چا یادونه موت چې موت زمونږ والدینو چې لوادنه وکړي د یو بل سره ملو شي نو زموږ تذکره چا کوله چا یاد کړیو چې پلانې به یو بیا به دغه بچي او بیا به دغه خزي د سره زمونږ نوم او نشان نو دا مونږ مړو نو فاحياكم نو الله را ژوند کړی دنیا ته راوستي در الله نعمت ته کنه ثم يميتكم بیا بوجني تاسو بیا بمرګ راځي ثم يحييكم بیا بتاسو را ژوند کوي ثم إليه ترجعون بیا بخاص الله ته واپس کیږي نو د الله نعمتونه شو تاسو نشو اشته کړی اوس د دین بعد بل نور نعمتونه ذکر کوي چې حاصل لري چې زمکه ټول شي زول الله تاسو لپاره پیدا کړی د زمکه کې چې سړي د الله لپاره پیدا کړی دي زمونږ لپاره پیدا کړی به خلافت د زمکه چاله ور کړی دي انسانانو ته دین آیتونه یو بعد بدغه خبرم راشي بیا آدم علی السلام د جنت نه راوښته شو چې هغه زمونږ پلار دی الله دغه توبه قبول کړه دم د الله نعمت پاغه باندې احسان د پمنګ باندې احسان دی ځکه چې هغه زمونږ پلار دی کنه موږ دغه نه پیدا یو آدم علی السلام ته سجده ولګول په ملائکو نو د الله احسان دی زمونږ سره چې د انسانانو الله دومره شرف ورکو چې آدم علی السلام ته سجده ولګول په دې ملائکو باندې ملائکو ته وی چې سجده ولګوي بیا الله سبحانه وتعالى هغه له بچي ورکړه آدم علی السلام په اولاد کې د بچي و به نور پیغمبرانو سره بیا بنی اسرائیل ته ورکړې شو په بنی اسرائیل کې بیا نقصانات هغه الله بیانې په روانه ایتونو کې نو دا غوینه دا واغستې شو او دا مشری چاله ورکړې شو محمد صلی الله علیه وسلم او داغه امت ته مشرتیا ورکړې شو د ټولې مسلې په دې روانه ایتونو کې راځي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خاص الله غزاد چې پیدا کړی دي تاسو د فائدې لپاره هغه څه چې پزمکه کې دي ټول نو دا الله احسان شو کنه احسان شو په انسانانو باندې بیا الله تاسو څنګه کفر کوي چې مستاسو د فائدې لپاره د اوچت نعمتونه پیدا کړی ثم استوى الى السماء بإرادة وكرلا د اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات بس برابر جوړ کړل واسمانونه نو دینه د ثابت شو چې زمکه مخکې پیدا شوی د اسمان زمکه ځکه چې الله خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء دغه نه بعد اراده وکړه اسمان ته خو یو آیت په سورۃ النازعات کې به کې راځي والارض بعد ذلك دحاها نو کوم سره اعتراض وکي چې په ټول قران کې خو الله دا وایي چې مزمکه پیدا کړه بیا مې اسمانونه پیدا کړو دي چې الله والارض بعد ذلك او زمکه ورسته دینه چې اسمانونه پیدا کړو دې څه مطلب شو جواب دغه داري چې زمکه خو الله مخکې پیدا کړي و دا خو په دې کې شک نشتی به اسمانونه پیدا کړو نو د دې ایت څه مطلب دی د ایت مطلب دی والارض بعد ذلك دحاها بیا د اسمانونو د پیدایش نه بعد الله د زمکه خوره کړه زمکه پیدا شي ګوره مخکې ده خو ورسته څه کړه خوره کړه وی غوړوله نو اشکال څه شو ختم شو
سورۃ النازعات آیت چې دې مطلب دا نه چې الله زمکه پیدا کړ ورسته د اسمانونو، مطلب دا غیر چې الله د زمکه خوره کړ ورسته د اسمان د پیدایش نه. نور پیدا شي خو زمکه مخکې نه و. په دې پوه شوي؟ خصنګ چې و اسمانونه دي دغه شو زمکې دي. ومن الارض مثلهن، الله و اسمانونه پیدا کړي به و زمکې می پیدا کړي. اسمانونه په یو بل د پاسه دي، اسمانونه په یو بل د پاسه دي او زمکه د یو بل لاندې، یعنی طبقات دي. اسمانونه په یو بل د پاسه دي برزه او زمکه دي کتهزه. در الله سبحانه وتعالى طاقت ته و زمکه و اسمانونه او څومره مضبوطی پیدا کړي. وهو بكل شيء عليم، او غلا پر شی باندې په هده. وإذ قال ربك للملائكة، او کله چې وی رب ستا ملائکو ته، مخکې زمکه ذکر کړه کنه، اوس د زمکه خلیفہ بیانوي. او لکسات مخکې سوي وهو بكل شيء عليم، الله په هر څه باندې پوه دی. اوس دا خبره بیانې الله چې ملائکه او پیغمبرانو موږ په غیب باندې نه پوهیږي. دا خبره اوس په آیتونو کې ثابتې. نو کله چې وی الله ملائکه ته، او دا فائدہ دا ول نه یاد ساتي چې ملائکه ته فرشتي د موه په پښتو کې او فرښتې یا فرشتہ او فرښتہ، ځکه چې دې کې ضمیر د مؤنث لپاره استعمالي، زنانو لپاره. فرشتي رااله، فرشتي لاړې، فرښتہ رااله، فرښتہ لاړه. نو دې کې موږ ملائک رالو، ملائک لاړو. او یو چې دغه ته ملک وای، ملک راغی، ملک لاړو. ها اردو کې سیدا، اردو کې د فرشته په دې کې د ضمیر چې دغه مذکر ته راځي. فرشته آئے، فرشته گئے، فرشته نے کہا، فرشته نے بتایا. نو دا د نارینه لپاره استعمالي. نو دا فائدې ځان سره یاد ساتئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، او کله چې وی رب ستا ملائکو ته، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یقینا ز پیدا کونکي يم بزمکه کې یو بچا. خلیفہ بچا ته وی چې الله حکمونه په ملک کې نافذي. د دې سویل کې خلیفہ. و دې کې سوال دی چې الله ته څه ضرورت ته چې ملائکه ته وی زدي سي کومه، خو کړه وی ډایرک. نو ملائکه نه سلام مشوره لري. جواب دو خبرو دلاسه. یو دا چې الله د انسان د عزت ملائکه ته خي، او دویمه دا چې الله د انسانانو ته د مشورې تعلیم ورکړي چې کله تاسو سکار کوئ نو څه کوئ؟ مشوره کوئ. نو رب العالمین ته ضرورت نشي چې هغه ملائکه نه تپوس کوي، بلکې دلته تپوس خو نه کوي، هغه خبر ورکړي چې زه دې سې کومه. هغه ته سوي قالوا يغوي اتجعل فيها من يفسد فيها، آیت پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فسادونه وکړي په دې کې، ويسفك الدماء، او پناه حق سره به ویني توي. دوی الله ته دا خبره وکړه. ملائکه دې کې د حکمت په باره کې تاسو کو چې انسانان خو په فسادونه کې نو پیدا کولو کې به څه حکمت ته. حال دا چې من کافیو ونحن نسبح بحمدك، او منګ پاکي وایو سره د صفاتونو ستانه، ونقدس لك، او منګ پاکي وایو استاد ذات. تسبیح پاکي د صفاتو او تقدیس پاکي د ذات. نغوی دا خبر وکړه چې الله څه ضرورت ته چې انسانان پیدا کې موږ خو سې عبادت کوو، بندگی کوو، تسبیح وایو، ستاسو صفاتونو پاکي وایو، ستاسو ذات پاکي وایو. سوال دلته بزر کې دا راځي چې دوی څنګه دا خبره وکړه چې انسانان به فساد کوي. ولې دوی مخکې انسان لیدل او مخکې خو انسان وونه سره، نو دوی څنګه دا خبره کوي؟ دا غي دوه وجې دي. یو دوی دا خبره د دینه معلومه کړه چې الله د انسان پیدا کړي د خاور نه دی، او خاور هم قسمه قسم خاور نه پیدا کړي. بعض خوره
خړی نو با سری نو با توري سپینی. نو دوی د اندازه دینه ولګول چې څنګه په دې خاورو کې اختلاف دی دسی په دوی کې اختلاف راځي. ډیرو خيار مخلوق ته ګور څنګه اندازه ولګول او د انسانانو د طبيعت هم دسی خاورو په شان دی. باز مکه سي نرمي باز سي سختي ته شان د انسانان دي. د بازو خوې سخي د بازو غنرمي خاوري غاسر دی کنه. دوی ما غو دا خبره دینه معلومه کړي چې مخکې په دې ځمکه باندې پیریان اوسېدلی نه غوي یو بل وجلی او فسادونه کړو. نو دوی وی چې څنګه غو دا کار کړي دسی به دوی هم کوي. الله ولس جواب ورکو قالوا يلا اني اعلم ما لا تعلمون زپویګم پاغس چې تاسو بن پویګي زپویګم پاغس چې تاسو بن پویګي. دا مسله ثابت شو چې علم الغیب خاص ته چا سره دی د الله سره دی. ملائکه تم د دې خبرې پته نه و حالکه ملائک څومره اوچت مخلوق ته څومره اوچت مخلوق ته. نو چې دا غوسره علم الغیب نشتی نو بل بیا مور دي سي بچي وراولي چې هغه سره علم الغیبي نه هیڅ اثر نشتی. نه د پیغمبرانو سره علم الغیب شتی او نه د ملائکه سره شتی او د دوانو د مسله په دې ایتونو کې ثابتي. وعلم آدم الأسماء كلها او تعلیم ورکو الله آدم علیہ السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. وسغه حکمتونه الله راخاره کوي. آدم علیہ السلام ته الله د روزمره د جون غشیزونه او دغه نمونه وته خو چې دا ګلاس ته دای فائدہ ده دا سمسي ده دای فائدہ ده د ازمکه ده د ازمکه بدی سیاړي دې ته پټي وي دې ته فصل وي دې ته دا خو مخکې چاته نو معلوم کنه. معلوم مخکې چې مخکې انسان نشته دا څنګه معلوم. الله ودر ټول نمونه خو نو ګوره په دې کې دا مسله ثابت شوه چې پیغمبرانو سره علم الغیب نشته. څنګه آدم علیہ السلام ته وخو که علم الغیب ونه به خو ته ضرورت نه نو پیغمبرانو سره علم الغیب نشتی ملائکه سره نشتی اولیاء الله سره نشتی نیکانو خلقو سره نشتی هیڅ سره علم الغیب نشتی. ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړل دغه شیزونه ملائکه ته د کوم د نمونه چې الله آدم علیہ السلام ته خولو د شیزونه الله مخامخ کړو چاته ملائکته. فقال نو يلا انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکې ماته په نومونو د دې شیزونو سره. هدا دې سنمونه دي ځا تاسو چې ته یلا ټول انسانان پیدا کړي د دې سنمونه دي وی خایزه. ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی یې پس کې رښتینی یې کچرته تاسو رښتینی یې په دې خبره کې چې موږ د انسانانو نه غوړیو چې تاسو د انسانانو نه غوړی به د نمونه خو چې دا څه نمونه دي. ملائکه خو ډېر اوچت مخلوق ته که ډېر ادبناک مخلوق ته الله چې وتسوي نافرمانی نه کوي او الله چې تسوي ماغه کوي. دا غوین الله امتحان واغستو هغه دغه جواب ورنکو ځکه چې ملائکه د دې شیزونو سره واسطه د نور غلي بل الله ول د قابلیت نه دی ورکړي چې نمونه یاد کی. انسانانو له ورکړي چې انسانانو ورته ضرورت ته ګلاس کاسا منګه سمسي منګو ته ضرورت ته موږ به خوراک کو اسخاک کو د ملائکه ته ضرورت او خوراک اسخاک نه کوي کنه. الله ورته وی سید دین نمونه وای نه غړي رچت خلک دي. قالوا اوي ملائکه سبحانك فاكيد استاد پاره الله لا علم لنا الا ما علمتنا هیڅ علم نشتی مونږ ته مگر هغه چې ته مونږ ته راکړې مونږ سره هیڅ علم نشتی اوس هغه مر علم د څومره ته راکړې خپل نقصان هغه ومنو او د الله کمال بیان کو. نو تاسو هم دې څه کوئ چې په کومه مسله نه پوهیږي نو به کې خصپا وایي زه په دې باندې نه پوهیږم. زمونږ د باز
خصوصا چې ګیره پرې خودي مسواک جیب کې پروت او ټوپۍ بسري نه دې مړکه خو دې نه وي چې په دې مسله زنه پويږي غلط فتوا به ورکوي او په ګډ وډو بسري خو لکه دا خبرو د ډیره غټه ښکاری چې لکه زه څنګه ویم چې زنه پويږم حالانکه دې سی ویل چې زنه پويږم دا نیم علم دی نیکان خلق د الله نه یریدون کې خلق هغه ته دا ټکه ډیر آسان دی بس لنډه زنه پويږم په دې مسله امام مالک رحم الله بس د عراق نه سکسان راغلی ته پوښتنه دي کول نو دی وسو سوالونو جواب ورکو او غالبا په باره کې وې زنه پويږم نه خلکو ته امام سي مونږ ته په د عراق نه راغلی او خلک بسوي چې دا امام دیو د رسول په جمعات کې درسونه کوي او دی وې چې نه پويږم وي ورشي او دقه الفاظ وته وي چې مالک وې چې زنه پويږم دي ته وي تقوا امام مالک څومره چې انسان دی خو چې په یو مسله نه پويږي نو خصپای وي زه په دې نه پويږم ملائک څومره چې مخلوق ته الله ته وی الله موږ سره خو بس هغه علم د کم چې تار کړی نور خو موږ سره علم نشته نو هر انسان له پکار ده چې په کوم خصوصا دینی مسایلو کې دین په مسلو کې ځان خبرې نه کوي یو مسله ته نه معلومه خصپه ماته نه معلومه او زمونږ د پښتانه سادهګان دي خو بس دوی چې هر سورګیره شاګول لې چې چا معمولی ګیره پرې خو ده او تسبیح سره پلاس کی یا تبلیغ کې وګرځي 2-3 ورځې لپاره غشتونه وکي بس دته به ټلیفون در جوړي هر سړی ته مسلو ته پوښتنه امیر صاحب ما وی چې تا نو ته پوښتنه او امیر صاحب ملک خدای نه وی چې ما ته پته نشته ولې چې امیر صاحب دغه به خرابي نه دا سټانډرډ به دغه خرابيږي او ځکه چې بیا هغه په ځل کې چې ګور دې به سوچ دې څنګه امیر صاحب دلته غشتونم کړی او د څنګه عالم دې دلګیرم خو د سره مسواکم جیب کې پروت نو تاسو لیک تحقیق کوي ګوري چې دې سړي سره علم شتي او کنه چې علم وسري ته پوښتنه کوي هر ګيري والا بس منډه بس وي بدنه ته پوښتنه اور چله د عمر کې مولوی سے او قاری سے نو بدی کې احتیاط ډیر کوي چې سړی د دې حقداري چې راغني ته پوښتنه کړی شي نو ته پوښتنه کوي او چې سړی د حقدار نه نه ته پوښتنه کوي انك انت العليم الحكيم یقینا تپوه پر سبندی او حکمتونو علی یلو ته حکمتونو علی مته دا حکمت مونږ ته نو معلوم چې آدم علی السلام ته بدن مونږ یادي ته حکمت خو ته معلوم قال يا آدم بأسمائهم الله آدم خبر ورکدویتا پنومونو دغه شیزونو الله تعالی آدم علیہ السلام غو مقام راخ کړی وزته وته وایزه فلما انبأهم بأسمائهم نو هر کله چې خبر ورکو غویته پنومونو دغه شیزونو قالوا يلا الم اقل لكم اي نوي لما تاستا اني اعلم غيب السماوات والارض چې بشک زبويګم پپټو خبرو د اسمانونو او د زمکه واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او پويګم پاغه چې تاسو ښکار کوي او پاغه چې تاسو یې پټوي دا خبر الله چاته وکړه ملائکه ته وکړه دا غینه بعد الله ملائکه ته باندې په ملائکه باندې سجده لګی چاته آدم علیہ السلام ته وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې منګ وې ملائکه ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیہ السلام ته الله د ملائکه رده په خدمت کې لګي او په خانو امتونو کې د سجده مخلوق ته چیرې نو د سوا جایز و خو زمنګ په دې امت کې سجده ته مخلوق ته نشي لګولای او دلته د فائدې لپاره د خبره ساتي د بعضو خلکو سره چې لاس ملو کې لکټیټ شي دي سي دا صحیح طریقه نه ده نو په شریعت کې دانی راغلی رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه دی حدیث کې یا رسول الله کوم دی یو بل سره ملاو شنو آی یو بل ته ټیټیګو رسول صلی الله علیه وسلم
دا بس لږ تاسو خیال کړئ چې داسې اوچت انسان سره ملاو شي نو بیا په دې سینه یې لاس کېږي چې ټیټ شي نو یو خو په دې سینه لاس یې ښوده نشتي دویم دا ټیټېده نشتي دا دواړه نه دي ثابت خو په دې نور امتونو کې دا جایز و لکه د یوسف علی السلام رونه چې لاړو په یوسف علی السلام په ځای مور پلار ناغه ته په سجده شو کړه دا د هغوی په شریعت کې جایز و خو سړی اوس که د اعتراض وکړي په تاسو باندې چې دوی آدم علیه السلام ته سجده ولګوله او تاسو سجده لګوئ د قبلې طرف ته نو په قبله کې څه شی دی کعبه ده نو که موږ چېرته قبر ته سجده ولګو تاسو چې ځمکه او اسمان یو کړئ چې تاسو شرک وکړو تاسو دا وکړو او تاسو په خپله چې نو کعبه چې هغه کاڼي دي هغې ته تاسو سجده لګوئ نو تاسو څه جواب ورکوئ د کعبې ته سجده لګول دا د الله بندګي ده په اصل کې او دا امر موږ ته چا کړی دی الله کړی موږ چې کله سجده لګو نو په هغه ټیم کې ګورئ زموږ په زړه کې والله لازم که دی چې موږ کعبې ته سجده ولګوله په زړه کې دی چې مخ زموږ کعبې ته دی سجده م چا ته ولګوله رب العالمین ته م ولګوله نو دغه شان د ملایکو سجده ولګوله د الله په حکم آدم علیه السلام ته حکم د الله ځکه هغوی سجده ولګوله نو کله چې الله وی ملائکه ته تاسو سجده ولګوي آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ټولو سوا د ابلیس نه ابا واستكبر انکار وکړو ځان لوی وګڼو وکانه من الکافرین او غد کافرانو شیطان انکار وکړو ځان لوی وګڼو چې خزه زه د ور نه پیدا یم او د دې د خټو نه پیدا کړی زه به د سجده لګوم او ان شاء الله د دې تفصیل به په سورۃ اعراف کې راشي او په نورو سورتونو کې به تفصیلی واقعه راځي ده دلته الله مختصر ذکر کړی ده اولنی ګناه چې په اسمانونو کې شوی ده هغه کومه ګناه شو نافرمانی خو شو د څه د لاسه حسد د لاسه او بیا د تکبر د لاسه دا دوه غټي بیماریان دي چې د دې لاسه شیطان تباہ او برباد شي نو ځان لري ساتي د حسد نه شیطان حسد کو د آدم علی السلام سره چې ول الله تعالی دومره اوچت مقام ورکي چې موږ ته وایي سجده ولګوا او به تکبر کو ځان لوی وګڼو چې زه د ور د لمبونه پیدا یم او د ترې سجده لګوم چې هغه ته په خپل لاسونو الله پیدا کړی د خاورو نو تکبر وکړو حسد وکړو و دې ځکه بل سوال ځکه راځي و اذ قلنا للملائکه وکړه چې موږ وې ملائکه ته سجده ولګو آدم علیه السلام ته سجده وکړو ټول وې بغیر د ابلیس نه ور د ابلیس په ملائکه کې وسو دا حکم ملائکه ته دی کنه دی و ابلیس په کې سجده ونه لګو د ابلیس په ملائکه کې تاسو ویلي غلی غلط جواب راکې زه به صحیح کوم خو جواب خورا کوي کنه نو بیا الله په کارو چې ځان له ذکر کړی چې مونږ امر وکړو ابلیس ته مونږ وایي چې د سجده ولګو هغه ونه لګوله الله وایي مونږ ملایکو ته وایي چې سجده ولګو ټول ولګول سیوای د ابلیس نه د هغو سره اوسېدونه الله د هغوی سره ذکر کو نور صحیح خبره ده چې آدم علیه السلام چې کله پیدا شو ملائکو ته سجده ولګوله سوای د ابلیس نه نو ابلیس د ملائکو نه دی او دا خبره الله په سورۃ الکهف کې کړې ده فسجدوا الا ابلیس كان من الجن وغه د سنه د پیریانو نه نو ابلیس چې دا په پیریانو کې دا تفصیل ما د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ذکر کړو یاد درې کنه لري یاد تاسو ته د مالته ذکر کړو او دا خبره ما ذکر کړو چې دا خبره د پښتنو کمزور دي چې ابلیس د ملائکو سو استادو دا سي کور کې جوړه شي خبره ده سند مرد نه لري دا مضبوط بلکې هغه دوی سره اوسېدو انکار وکړو انکار د حسد او تکبر د لاسه وکړو وکانه من الکافرین او هغه د کافرانو مطلب چې الله په علم کې و چې دې سره دی
د کافرانو الله ته مخکې نه پته و چې دی به سجده نه لګوي. وقلنا يا آدم أو من يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وسيقت وبيبستان بجنتك. آدم عليه السلام او دغه بیبي حوا الله غوله جنت ورکړو او دا حوا د چانه پیدا ده د آدم عليه السلام نه پیدا ده. نو دې ځکه د فائدې د ساتي سړی د سنه پیدا ده د خاورینه خزر سنه پیدا ده د سړینه. نو ځکه خزه په سړی ډیره مهینه بخپل خاون او سړی په دې پټو بزمو کو ډیر مهینه. اکثر کمزوري ایمانونه ولا بګوي خزه په پرې دي خو زمکه به نه پرې دا د بغیرتوب خبرې دی ولې بالله. دا زمکه تر اټینګ کړه خزه د نه لاړ نو څه غیرت پاتې شو او څه عزت پاتې شو. خدای می تاسو ته فائدې ذکر کړه چې آدم علی السلام پیدا د خاورې نه، حوا بیبي پیدا د هغه د پختې نه. نو دا خزه به خپل خاون ډیره مینه چې د سړی نه پیدا ده کړ او سړی نه د زمکو د پټو د دې غم ډیر راغسته. او دا واضح خبره چې خزه چیرې د سړی نه زیاته وفاداري او کله کله دې سکیږي ډیر لک کیږي چې خزه وفادار نه او سړی وفاداري. خو نور عام حالاتو کې د خزه وفا د سړی د وفا نه زیاتې. د خزه چې خاول مرشي اکثر یو بچی ته چې ویخت سپین کی او د سړی چې خزه مړ شي لاسنیوي راوتري او د غاړې ګوري را ګوري یو تر بل تر به کې سب جری ملو شي. نو خزه ډیر وفادار او خپل خاون ډیر مینه. نه د دې کې یو فائدې ذکر شو. الله آدم علیه السلام او بیبي حوا له جنت ورکړو او دوی ته ویلو چې تاسو دوه دې کې اوسېږئ. وكلا منها رغدا حيث شئتما او خوراک کوي د دینه پراخ کمزې کې جستا سو خوخي. ولا تقربا هذه الشجرة او من يجديكي دي ونتا فتكونا من الظالمين نشيبة سود ظالماننا. دا بي الله امتحان راوستو او دا الله امتحاني دي سي ناشنا امتحاني لکه اوس په جنت کې ونی دي د دې یو ونی مبارک او توي دي لبنسي خداونه د سوا نو بدی کې بعض خلک سوي او سوي خو صحیح خبره ده چې په صحیح سند سره دا خبره نه ده ثابته چې داونه د سوا. او رب العالمین موږ ته هغه خبره ذکر کوي چې د کومه موږ ته فائدې ملوي. اوس دې کې مقصد د خبرې چې داونه ذکر شو بس دغه مقصد ده. خداونه د سوا د سنوا کدا ذکروم نشو نو نقصان نشتی هیڅ نقصان نشتی. خداونه د سوا الله علم خو یو ونه وا چې الله د آدم علیه السلام او بیبي حوا منکړو چې تاسو بدیل نه زی. فازلهما الشیطان عنها نو خو ولدت ونه شیطان داغه ونی د خړلو د وجنا فاخرجهما مما كان فيه بس راوی وستل د دوانه دغه نعمتونو نه چې وبګی دوی. شیطان وته وسوسه واچو او داسي دسی لکه اوس مثال کې تاسو موبایل له په دې موبایل کې ته حلال څه ګوري خو چې کله به حرام سره شي نو شیطان به ته ډېر وسوسه راځي چې زه خیر لک سات لای کولاو کو یو تصویر دا یو سندره د ولیاد بالله وای ورو خیر دی. نو په دغه خبره کې به شیطان ډېر زور راولي. دغه شان د آدم علی السلام او بیبي حوا د دوه دوکه کړو چا شیطان او دوی وته وی کدا ونه تاسو خورئ نو تاسو به همیشه لپاره پاتې شئ. دلته انسان خو کمزور دی. آدم علیه السلام په دغه وسوسو کې خطا شو او ونی ته نږدې شو. الله به د جنت نه راوستو او ما تاسو ته تفصیل به ان شاء الله مخکې روان دي خه تفصیل. و دې کې سوال دی چې کله ابلیس سجده ونه لګول آدم علیه السلام ته نو الله وشړو د جنتونو نه ویستو او د اسمانونو نه نو بیا د څنګه وسوسه واچول آدم علیه السلام ته چې د خوشتینه الته نو وسوسه څنګه واچول. نو هغه درې جواب دي. یو دا
چې الله دا شیطان منع کړی دی چې ته جنت ته نه نوځې د عزت په طور سره او د عزت په طریقې سره به نه نوځي. نور که دې پټ نه نوځي نو د ننوتی شي، نو دې پټ نه ننوتی دی. دویم بعض مفسرین وایي چې دې د یو مار په خوله کې نه ننوتی و، یو مار جنت ته ننوتی و، دې د هغې په خوله کې پټ شوی. او دریم دا چې ده ورته وسوسې اچولې وي د دروازې د خوا نه. د کوم ځای نه ورته وسوسې اچولې؟ د دروازې د خوا نه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، او منګه وی کو شیطان سو باستا سو بد بازو د پاره دشمنانی. یعنی د انسانانو د پیریانو به یو بل سره چلیږي دشمنی، و شیطان به د انسانانو سره دشمنی کوي مسلمانانو سره. ولکم فی الارض مستقر، او تاسو د پاره پزمکه کې زید اوسېدو دی. ومتاع الی حین، او فائدې به تر یو وخت پورې، یو وخت پورې همیشه څوک نشي اوسېدی پزمکه باندې. الله اکبر. نیورز به دې راشي چې موږ به هم نه یو، زموږ دا وخت به هم پوره شي. الله غو دا خبر وکړه چې د یو وخت پورې تاسو فائدہ غستې شي. فتلقى آدم من ربه كلمات، بس ذکر آدم علیہ السلام در رب خپل نه یو څو خبرې. فتاب علیه، نو الله مهرباني وکړه پاغه باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. دا څه خبرې وي چې الله دته وخوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والله دوی وبخل غلطي وته او خطا وته معاف کړه. بعض خلک یو روایت ذکر کوي، دا منګړت روایت ته، و آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه راوېستې شو، هغه د الله د عرش ته وکتو، نو په دې عرش باندې لپاسه لیکلی شي لا اله الا الله محمد رسول الله. ناغه سوچ کو چې دا ډېر اوچت انساني چې الله د اوس نه په عرش باندې د نوم لیکلی. نو وی یا الله ما وبخه د دې سړي په واسطه باندې چې تا ول د نوم دلته لیکلی. نو الله ته تا څنګه پته ولګي چې دې دوه اوچت سړی دی؟ یا الله ته د اوس نه د عرش باندې د نوم لیکلی، وی الله وبخ. نو یا خدا خبر رښتیا ده، او یا الله دا خبر رښتیا ده چې الله په قرآن کې چې هغوی دا خبره کړې وه. نو الله رښتیا وایي، نو دغه خبره منګړت خبره ده، د دروغ خبره ده. قلنا اهبطوا منا جميعا، منګوي کوشي د دې جنت نه ټول. فإما يأتينكم مني هدى، پس کچرت راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت. کچرت کتاب زدر کوز کما، پیغمبر در ولېګما، ګوره د دې خطا خو اثرې کنه، د غلطي اثرې په دوی باندې څه اثر وکړو؟ جنت ته راووت. نو موت چې ګناونه کو دا به بد اثر نه پرېږدي. آدم علیہ السلام څومره اوچت انسان دی، او د دې خطا د لاسه چې هغه د شیطان په وسوسه کې راغی، ونې ته نږدې شو، الله د جنت نه راوویستو. نو موت ته به څنګه د ګناونه کو قسمه قسم، او موږ ته به چې رزق پراخه او نعمتونه به راوري؟ نه، د دې ګناونو ډېر بد اثرات دي چې هغه د همیشه دپاره د انسان په ژوند کې بیا پاتې شي. الله ته یې که چېرته زما د طرف نه هدایت درغی، فمن تبع هدای، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو نه به هېڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کېږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر کړی دی په الله باندې او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زمونږه، اولئک اصحاب النار، دغه کسان اور واله دي، هم فیها خالدون، هغوی به په دغه اور کې همیشه وي. دا خبره ما په اولني کې دویم درس کړو چې کوم آیت واضح وي نو هلته تفصیل ته ضرورت نشته. اوس د دې نه بعد خاص خطاب د بني اسرائیلو ته. مخکې دا خطاب چاته و؟ یا ایها الناس، ټولو خلکو ته. اوس خاص خطاب د بني اسرائیلو ته.
الله اهل کتاب ته شپږ امرونه کړی دي، شپږ خبرې او ته خولي چې دا کارونه به کوي، دي کارونه به ځان بچ ساتي. یا بني اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. اسرائیل درچا لقب دی د یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام د چا زوی دی؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی دی. بیا د یعقوب علیہ السلام زوی څوک دی؟ یوسف علیہ السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث کوي چې یوسف علیہ السلام عزتمن انسان دی. ولی پیغمبر دی، د پیغمبر زوی دی، نو هغه د پیغمبر زوی دی، هغه د پیغمبر زوی دی، هغه د پیغمبر زوی دی. څومره اوچت انسان شو او څومره اوچت نسب شو د یوسف علیہ السلام. نو دې ځکه الله خطاب کوي بني اسرائیل ته ورته وي اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. سوال پزړه کې درځي الله دې سوري نه چې اے اهل کتابو، دی خبرې ته به څه ضرورت چې اولاد د یعقوب علیہ السلام؟ جواب الله ته نکدا نوم په دی اخلي وی اے اولاد د یعقوب علیہ السلام غو نکم رایت کې خودي سره نه. لکه دې مثال له چې تاسو په کلی کې یو کس ویني په غلط کاری ویني، پلار ډیر خسړیو چې داغه نوم خالد یا داغه نوم بو چې احمد، نو ته اے د احمد زویا سکه هغه پلار دې ته مخې ته کو چې پلار خو ستاسو سره نو کوم کارونه چې تکي او خسړو. نو دې ځکه الله دې اهل کتابو ته د دوی د نکره یادي یعقوب علیہ السلام چې تاسو هغه ته وګورئ خو دې سره نو دا کوم هلي چې تاسو کوي، دا کوم نقصانات چې په تاسو کې دا خو باغ کینو. یا بني اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایات کئی نعمتون زما هغه چې ما درکړي دي تاسو ته. الله چې کوم انعامات په بني اسرائیل باندې کړی دي هغه په روان سوراتونو کې برازي ان شاء الله، چې باغوي کې پیغمبران را لګیلیو، کتابونه به کې نازل کړیو، بادشاہي ولا ور کړیو، من او سلوای ولا ور کړیو. ډېر نعمتونه الله بني اسرائیل ور کړی، ډېر زیات نعمتونه الله بني اسرائیل ور کړی. نو الله ته هغه نعمتونه را یاد کړي. اوس دې چې بل سوال پزړه کې راځي، الله دا خبره د کوم وخت اهل کتابو ته کوي؟ ها د رسول سم په وخت کې چو نو آیا هغه د منو سلوا خړلې ده؟ نو بیا ته څنګه الله یې نعمتونه رایت کوي؟ مبشرانو چې کوم نعمت وشي په کشرانو می وې دې پلاني ګور ډیر خیال ساتي. ولی وې د زمونږ د نکسر په یو وخت کې ډېر غټه منډه والي و، نو هغه د نکسر چې کوم منډه والي و هغه اوس احسان دې په دې نو سو باندې دی. الله وتوي چې تاسو مشرانو باندې ما سم نعمتونه کړی وره. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، او پورا کوي لو زما استاسو سره زب پورا کم لو استاسو. واياي فرهبون، او خاص زمان ويريږي. د الله سره لوز مراد دري چې دغه ټول حکمونه منل، او بندگانو سره الله د لوز کړی دی چې تاسو زما حکمونه منئ نو زما جنت ته بوزم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، او ایمان راوړی په کتاب چې ما نازل کړی دی، تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې تاسو سره دي. دا قرآن چې دی د تصدیق کوي دا کتابونو چې هغه د بني اسرائیل سره وو، تورات، زبور، انجیل. قرآن خدای نه دی ویلي چې دغه دروغ کتابونه دي، بلکې قرآن دا کتابونو سجل کړی دی، تصدیق کړی چې او دا حق کتابونه. ولا تكونوا اول كافر به، او مکیږي اول کفر کوونکی په دې قرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، او ما خلی زما پایتونو باندې پیسې لګي. ثمنا قليلا، دا ټول دنیا چې راجمه کړي د الله د ایتونو په مقابله کې به ډیره ده لګا ده. اوس که څوک دي سی وای دا باز خېټ ولا مليان چې کوم دي چې الله ویلي چې لګي پیسې مالې ډېری ډېری لګي پیسې لري، دا خو تاسو قرآن او حدیث په کوي خو سم کار به کوي نه.
ثمنا قلیلا د دین په مقابله کې د ټول دنیا ثمنا قلیلا ده. په بنی اسرائیل کې دا مرض او ان شاء الله کله ژوند راکو او ځکه چې تاسو ته وایم چې موږ سره درس ته اخیره پوری کېنه د یو کم 10 رمضان پوری ما سره کېنه ان شاء الله نو تاسو به ناشنا فواید او حکمتونه ووري. په دې روان په دې صورت کې او په نورو صورتونو کې الله دې بنی اسرائیل ډېر عیبونه بیان کړي نو دوی په دې مال ډېر سخت مینو پیسې به ولور کړی ارسه کول نو ځکه ته الله وی چې زما په ایتونو باندې پیسې نه اخلي. نن سبا هم دي سیمولیان شتي زموږ په دې امت کې مشتي دي خلک ډېر دي لګ نه دي سدي ډېر دي خو پیسې ورکوا تنخواه ولا خکېده به چې تسوي عقبوي لکه ته خدا پته لري چې د پلاني مسله په قران او حديث کې شتي او شتي خو بس پلانې سیب پکې دی کنه سیب دلاسه دی حق پټ کې نشي ویلې الته پیسې ولا ورکي کور کې اوسي نو بدوي کې دا مرزو الله وتوي چې دا چل بنه کوي وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ او خاص زمانه ويريږي ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګډوډ کوي حق د باطل سره وتكتموا الحق وانتم تعلمون او مپټوي حق او حال دا چې تاسو پويږئ بل مرز په کې دا چې د حق او باطل به ګډوډ کول یو مرز په کې دا چې حق به بالکل پټاو نو دا نن سبا زموږ په امت کې دي سیمولیان شتي چې یا خو حق د باطل سره ګډوډ کی نغه حق په کیسه شي ورک شي او یا د حق بالکل پټ کی او دا مسله صحیح ده چې ثابته ده خو دې کې چون کې دا مسله ده نو حق او باطل بس کی او ګډوډ کی او تورا توبه کی او تورا توبه کی او د عوامو ته ثابت کی چې دا مسله د سره شتي نه قران او حدیث کې نو بغوی کې د دوه مرزو چې حق به پټو او حق به ګډوډ کو د باطل سره. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو باقي چې کوم نصيحتونه الله بني اسرائیل ته کړو ان شاء الله غو سبا بیانو 200 ختم نمبر آیت باندې زموږ د درس ودرېدو ان شاء الله سبا به درس الوقت نمبر آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.